ملا یعقوب: افغان خاوره هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. سلام، زمونږ چینل ته په خیر راغلاست. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې اسلامي امارات به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. نوموړي دا څرګندونه د پکتیا ځاځي ایوبي ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې څخه د لیدنې پر مهال کړې ده او زیاته کړې ده چې افغانستان له ګاونډي او د نړۍ له هیوادونو سره سالمې اړیکې غواړي او ډاډ یې ورکړی چې افغان خاوره به نه اوس او نه هم وروسته د بل هیواد پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب مجاهد د خپلو خبرو پر دوام ټینګار کړی ده چې افغانستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د نورو هیوادونو ته به هم اجازه ور نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې وګواښي.